چې کومه زنانه څلور کاره کوي کنه باس وام چې دا بس کلکه مؤمنه ده کلکه دې دپاره دا پوره دي اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام د فرض منځ اهتمام دا ضروری خبره ده فرض منځ کې د چا سرم زنانو سمجوته مکوئ مه د خاون مه د بچو فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې چې ړومبې زنانو تلې ته ودرې نو ړومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا دې خاون نشي خلاصولی بیا دې رشته دار نشي خلاصولی اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام په وقت کې منځ کول په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به سالن کټوی مې خواته ورته مصله ور واچوي زه دا غوښه به ورته خوري نه شي زه به ورته مونځ کوم په مانځه کې به کې کوکر سی کوي دا مونځ دی په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي دا مونځ دی نه چې د مانځه ټیم شو آزاد پوش باس او د سکو درون لباس واو او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه منځ د رب سره ملاقات منځ د الله په دربار کې حاضري لګولې وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نړومبې به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر اولنۍ خبره دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي په نرو کپړو کې مون نه کیښه چې ولاړه په مانځي اډو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي دا په د خاون حق دی حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام دی یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتي دریم د خاون رضا اغستل خاون رضا کول د خاون د رضایي چې خیال ساتي دا زنانه نه د خبر اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم زم اول د خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کومه ته خوشحاله که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجد په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ماله چاپي کوه نو دله چاپي شروع کړه تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کوه د تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کوه نو د خاون رضا اغستل زکا دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلي روژه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي خاون ورته نه به نیسي نفلي روژه سبا زما خیال به ساتي زما خدمت به کوي شریعت ورته وایي مه نیسه نفلي روژه د دې خاون خدمت دا خبره ښه په دلیل کوم په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کېږي عن صلاتها د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کېږي چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته بیا تپوس د نفلي روجو نشته بیا تپوس د تهجد نشته دویم تپوس ډایرک د خاوند د حق دی اول فرض منځ دی بیا د خاوند حق دی نو د خاوند حق په نوافل مقدم دی په تهجد مقدم دی په نفلي روجو باندې د خاوند حق د خاوند رضا به علي دویم تپوس پتا نه د خاوند د رضا کی زنواب نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأت ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض خاوند ترې نه رضا و
خزه وفات شولا او خاوند ته ناراضو باغه خزه وفات شي خلق د ډیر تهجد ذکر کوي ډیر تهجد گزار وا ډیر نوافل ډیر صدقې ورکول خو خلق وای خاوند ته نه خپو د دې معاملې ګرانه د دې معاملې ګرانه چې خاوند ته نه خپو د دې معاملې ګرانه پریوس د دې معاملې ګرانه خزه وفات شولا وزوجها عنها رازن نفلی منځونو ذکر نو د تهجد نو نفلی روجی نوي خو یو خبره چلیده چې خاوند ته نه ډیر رضا د خاوند رضا خیال ساتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه داخذ جنت تلا چې دی په سیرست د خاوند رضا چلیده مونږ د نفل اورو د تهجد اورو د نفلی رجوع اورو خدا نورو چې خزه وفات شي او رست پسې د خاوند رضا چلی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض چې خاوند ته ناراض دخلت